دا دنیا چې موږ تاسو ته ډېره غټه ښکاره کیږي، په دې کې په زراو ریاستونه، په عربو خلک، بې حسابه مذهبونه او په لکانو نظریې وسیږي. په حقیقت کې دا ډېره کوچنۍ ده او دا په هر اندازه سره کوچنۍ ده. ګرانو کتونکو، د نن په دا ویډیو کې به موږ تاسو د کائنات په داسې سفر باندې روانېږو چې په هغه کې چې څنګه موږ د مځکې او د نظام شمسي څخه لرې کیږو، هغومره به دا سفر په ماضي کې پاتې کیږي. په دا سفر کې به موږ تاسو د مځکې او د اسمان هغه ټکي ته ورسیږو چې د کوم ځای څخه دا ټوله دنیا په وجود کې راغلې ده. زموږ په لاره کې به داسې ځایونه هم راسي چې د هغه باره کې په موږ تاسو کې به ډېر خلک د هغه تصور هم نه یې کړی. موږ به ګورو چې په دا کائنات کې څوک داسې سته چې زموږ رقم ژوند تېروي. په دې لاره به هغه هم راسي چې زموږ تاسو په کروڑو میل لیرې دی، لیکن زموږ تاسو ټولې ژبې وایي سي. بلکل دوستانو، دا په حقیقت کې زموږ تاسو ټولې ژبې وایي سي او زموږ په دا سفر کې به موږ له په لاره راځي او موږ تاسو به په دا سفر کې هغه سیارې هم ګورو چې هغه زموږ د مستقبل کور جوړېدی سي. نو ګرانو کتونکو، راځئ چې د نن د دا ویډیو آغاز وکړو او د کائنات د سیریز لومړنۍ برخه وګورو. د سفر آغاز به د یو داسې ځای څخه کوو چې د مځکې څخه 3,84,402 کیلومتره لیرې دی. په اسمان کې مځکې ته تر ټولو نږدې ځای دا دی چې هغه ته موږ سپوږمۍ وایو. دا سپوږمۍ مځکې ته دومره نږدې ده چې صرف په 3 ورځې کې سپیس کرافټ موږ دلته رسوی سي. د مځکې او د سپوږمۍ ترمنځ چې کومه فاصله ده، د هغه اندازه موږ د دې څخه لګوی سو چې د مځکې او د سپوږمۍ په منځ کې که موږ وغواړو د نظام شمسي ټوټل سیارې ایږدلی سو. یا که په یو بل اړخ ورته وګورو، نو د مځکې او د سپوږمۍ ترمنځ موږ 13 نورې مځکې ایږدی سو. سپوږمۍ یو داسې ګول ډبره ده چې انسانانو د لکاو کال څخه ډېره ښایسته تصور کړې ده. د کوچنیوالي څخه موږ تاسو ته به دا کیسې کېدلې چې پر سپوږمۍ باندې یو بوډۍ ښځه ناسته ده چې هغه څرخ چلوي. لیکن دوستانو، په 20 جولای اور په 1971 کې چې کوم وخت نیل آرمسټرانګ پر سپوږمۍ باندې قدم کښېږدوی، نو هلته نه بوډۍ ښځه وه او نه څرخ و. اور د دې څه علاوه په 6 نور میشنو کې خلک سپوږمۍ ته ولاړو او دوی ته نه بوډۍ ښځه میلاو سه او نه د څرخ میلاو سو. نو زموږ هغه کیسې چې موږ ته به کېدلې هغه بلکل دروغ و. د هغه رقم په جاپان کې هم 100 کاله مخکې د جاپان په نصاب کې دا کیسه ډېره مشهوره وه چې پر سپوږمۍ باندې د خرګوش تصویر دی. او د هغه رقم په ټوله دنیا کې مختلفه کیسې ډېرې مشهوره وې چې خلکو به خپلو کوچنیانو ته کولې. نن هم ډېر خلکو ته پر سپوږمۍ باندې د خپل مطلب تصویران ښکاره کیږي، لیکن حقیقت دا دی چې پر سپوږمۍ باندې د یو چا هم تصویر نشته، بلکې دا پر سپوږمۍ باندې غوړېدلې لاوا اور ایرې دي. 50 کاله مخکې د نیل آرمسټرانګ ټیم چې کومې ډبرې راوړې وې د سپوږمۍ د سطح څخه، هغه په حقیقت کې د هغه یخې لاوې ډبرې وې. او پر دا ډبرې چې تحقیق وکړي، د دې څخه دا معلومه سوه چې 3 اربه کاله مخکې پر سپوږمۍ باندې بې حسابه آتش فشا غرونه پټاو سوي وو چې د هغه لاوا په میلو باندې پر سپوږمۍ باندې پیلاو سوې ده. دا سړه لاوا چې پر سپوږمۍ باندې په هزارو میلان باندې پیلاو سوې ده، د مځکې څخه د داغ په شکل کې ښکاره کیږي. نو دا کم داغونه چې پر سپوږمۍ باندې ښکاره کیږي، دې ته ساینسدانان د سپوږمۍ سمندر یا ماریا ورته وایي. او هر سمندر ته ساینسدانانو خپل نوم ورکړی دی، لکه سی اف نالج، سی اف کولډ، سی اف کرایسس وغیره. او د دا داغو څخه علاوه پر سپوږمۍ باندې هغه علاقې چې ډېر زیات چمکداره ښکاره کیږي، هغه تاسو صحرا وګڼئ. دا په حقیقت کې هغه ایرې دي چې پر سپوږمۍ باندې کم آتش فشا غرونه پټاو سو، دا د واورې په شان پر ټولو سپوږمۍ باندې وغوړېدل. او بیا چې کم وخت د لمر رڼا پر دا ایرو باندې ونښلېږي، دا ډېر چمکداره موږ تاسو ته د مځکې څخه ښکاره کیږي.
په دغه وجه باندې چې کوم وخت نیل آرمسټرانګ پر سپوږمۍ باندې خپل قدم کښېږدی نو د ده پل ډیر واضح ښکاره کېدی. دا دغه ایرې دي چې دغه وجسه د ده پل ډیر په واضح انداز باندې ښکاره کېږي. پر سپوږمۍ باندې انسان 250 کاله مخکې قدم ایښی دی، لیکن هغه پل اوس هم په هغه اصلي حالت کې موجوده دی، داسې معلومیږي لکه نیل آرمسټرانګ چې اوس قدم ایښی. نو ګرانو کتونکو داسې ولې ښکاره کېږي چې د نیل آرمسټرانګ چې کوم قدم دی هغه بالکل تازه قدم دی؟ د دې څه وجه کېدی سي؟ نو ګرانو کتونکو د دې وجه دا ده چې پر سپوږمۍ باندې نه هوا او دوړې سته، نه اوبه او باران سته، نو د ده قدم 50 کاله مخکې چې دی ایښی دی اوس هم هغه رقم تازه ښکاره کېږي. نو په دا وجه سره چې هر څو کاله تیر سي د نیل آرمسټرانګ چې کوم قدم دی هغه به هغه رقم تازه ښکاره کېږي. اوس په دې مابین کې که په لکو کلونه تیر سي یا په کروړو کلونه تیر سي د نیل آرمسټرانګ قدم به بالکل تازه وي. نو ګرانو کتونکو دلته یو بله خبره موږ تاسو ذهن ته راتلی سي چې موږ د لکو او د کروړو کلو خبره کوو، آیا دا دنیا به دومره ټیم بعد باقي وي؟ د انسان فطرت جنګېدی، کېدای سي د وخت د مخه دا دنیا ختم سي د انسان د خپل د لاسه. لیکن یوه خبره واضح ده چې د انسان قدم پر سپوږمۍ باندې به د ډېرې زمانو پورې د هغه رقم تازه پروت وي، او پر سپوږمۍ باندې خالي د نیل آرمسټرانګ قدمونه نه دي پراته، بلکې پر دې باندې د نورو خلکو هم قدمونه پراته دي چې د نیل آرمسټرانګ بعد سپوږمۍ ته تللي دي. تقریبا 12 خلک سپوږمۍ ته تللي دي چې هغه د میشن اپولو 11 نه بعد اپولو 12، اپولو 13، اپولو 14 اور 16 اور 17 کې سپوږمۍ ته رسېدلي دي. د دې ټولو خلکو پر سپوږمۍ باندې قدمونه پاته سوي دي. په دې کې یو داسې اسټرونومر هم سته چې پر سپوږمۍ باندې د ګلف د کیل مظاهره هم کړې ده، دغه نشان هم پر سپوږمۍ باندې پاته سوی دی. لیکن د دې ګردو شان علاوه پر سپوږمۍ باندې د یو چا نوم هم لیکلی دی. دا نوم د چا دی او ولې لیکل سوی دی؟ دا یو سړی دی چې یو د ډېر ښایستې نجلۍ نوم یې پر سپوږمۍ باندې لیکلی دی. ګرانو کتونکو موږ تاسو به په افسانو کې دا کتلي چې عاشق معشوقه ته وایي چې زه تاله د اسمانه څه سپوږمۍ راوړم، لیکن په حقیقت کې دی د اسمانه څه سپوږمۍ نسي راوړی. لیکن یو داسې سړی ولو چې هغه د خپل لور سره دا وعده کړې وه چې زه به ستا نوم پر سپوږمۍ باندې لیکم، اور دا وعده پوره کړه. بالکل دوستانو، د سپوږمۍ آخري میشن د اپولو 17 کمانډر یوجین سرنن چې پر سپوږمۍ باندې 3 ورځې تېرې کړې، او چې کوم وخت دی د خپلو ساتیان سره د سپوږمۍ څخه واپس را روانېدی، د یو ډېر عجیبه کار وکړ. دی پر سپوږمۍ باندې کښېنستی او د خپلې لور نوم یې پر سپوږمۍ پر سطح باندې ولیکئ. دا رقم د خپلې لور سره چې کومه وعده ده کړې وه هغه ده پوره کړه. لیکن چې کوم وخت دی مځکې ته راورسېدی دی لږ پریشانه هم سلو. د هغه وجه دا وه چې ده د خپل د لور د نوم تصویر نه واخیستی، حالانکې د ده سره کیمرا هم وله اور ټیم هم ورسره و. د اپولو 17 نه بعد بل میشن سپوږمۍ ته نه دی تللی. د یوجین او د یوجین د ټیم بعد بل څوک پر سپوږمۍ باندې نه دی کښته سوی. دا تصویر چې اوس تاسو مخ ته ښکاره کېږي دا د مځکې تر ګردو زیات خوبصورته تصویر دی او دا اعزاز یې حاصل کړی دی. دا تصویر په هغه وخت کې اخیستل سوی دی چې کوم وخت اپولو 17 میشن واپس د سپوږمۍ څخه مځکې ته راتلی. نیل آرمسټرانګ یعنی کې پر سپوږمۍ باندې چې چا اول وخت قدم ایښی و، اور یوجین چې پر سپوږمۍ باندې آخري قدم چا ایښی و، دوی دواړه دا وخت په دنیا کې نه دي، دوی دواړه په حق رسېدلی دي. لیکن تاریخ یو بل اړخ اخلي. یو ور بیا انسانان د سپوږمۍ خواته نه صرف روانیږي بلکې پر سپوږمۍ باندې یو مستقل سټیشن جوړوي، اور دا کېدلی سي په راروانو 10-15 کاله کې ممکن سي، اور د دې پایدې به موږ تاسو ووینو. د دا مستقل سټیشن مقصد به دا وي چې انسان پر سپوږمۍ باندې موجود چې کوم وسایل دي د هغه څخه فایده اخیستی سي که نه.
دا فایده به بیا موږ تاسو اخلو چې کم وخت موږ پر سپوږمۍ باندې یو مستقل سټیشن جوړ کړو، لیکن فی الحال د سپوږمۍ یو اړخ موږ تاسو همیشه وینو. د سپوږمۍ یو بل مخ هم سته چې هغه موږ تاسو در اوسه پورې نه دی لیدلی، ځکه سپوږمۍ په یو رفتار کې سره څرخي. د دې وجې څخه موږ همیشه د سپوږمۍ یو اړخ وینو. په دغه وجه باندې چې هر وخت 14مه سپوږمۍ راسي نو 14مه سپوږمۍ همیشه یو رقم ښکاره کیږي، د سپوږمۍ په شکل کې بدلاو نه راځي. لیکن انسانانو او ساینس او ټکنالوژي دومره ترقي کړې ده چې د سپوږمۍ ابل اړخ موږ لیدلی دی. دا څو کاله مخکې موږ په دې باندې خبر سوي یو، او اوس د چاینا یو روبوټ د سپوږمۍ پر ابل اړخ باندې لینډینګ کړی دی، او دغه څه انفارمیشن مځکې ته راستوي چې دغه څه به موږ ته مزید انفارمیشن ملاویږي. او ګرانو کتونکو، سپوږمۍ یو وخت کې زموږ د مځکې حصه وه. د نن څخه 4 اربه کاله مخکې د یو شاب ثاقب چې کوم وخت د مځکې سره ټکراو سو، دغه په نتیجه کې سپوږمۍ زموږ د مځکې څخه جلا سوه. نو د ګریویټیشنل لا مطابق د خپل ځان څخه پر غټ جسم باندې سپوږمۍ راګرځېدنګ شروع کړو، یعنی کې پر مځکه باندې د راګرځېدنګ یې شروع کړي. او د ټایم د تېرېدو سره دا څوکه د مځکې څخه لرې کېدله. اوس هم سپوږمۍ د مځکې څخه هر کال لرې کېږي. هر کال سپوږمۍ 3.8 سانتي متر د مځکې څخه لرې کېږي. بالکل دوستانو، هر کال سپوږمۍ موږ تاسو څخه لرې کېږي. لیکن کېدای سي دوستانو ستاسو په ذهن کې دا سوال راسي چې موږ دا خبره څنګه کوی سو چې هر کال سپوږمۍ موږ څخه 3.8 سانتي متر لرې کېږي. نو د دې سوال جواب دا دی چې په 1969 کې چې کوم وخت نیل آرمسټرانګ سپوږمۍ ته ولاړی، د پر سپوږمۍ باندې یو داسې آینه کښېږدوله، هنداره یې کښېږدوله. دا په اصل کې یو ډیوایس و چې هغه ته ریټرو ریفلیکټر وایي. د دې کار دا دی چې د مځکې څخه لیزر چې کوم وخت سپوږمۍ طرف ته ونیسو، نو دغه آینه یا دا ریفلیکټر هغه لیزر واپس د مځکې وخوا ته را ریفلیکټ کړي، منعکس یې کړي. د دې څخه موږ ته دا اندازه لګیږي چې هر کال سپوږمۍ د مځکې څخه 3.8 سانتي متر لرې کېږي. نو ګرانو کتونکو، که دغه صورتحال وو نو 50 ارب کاله بعد به د مځکې څخه سپوږمۍ معلومیږي هم نه. لیکن فکر مه کوئ، 45 ارب کاله کې به زموږ لمر هم سوړ سوی، زموږ لمر به هم چې دا کمه ګرمایي دی اوس پیدا کوي، دا به په ده کې ختم سوی وي. که تاسو ته دا ویډیو خوند درکړی دی نو په کمنټ سیکشن کې خپله رایه راکړئ، او زموږ دا ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو بیا به سره غواړو په 2م اپیسوډ کې. خپل خیال ساتئ. د الله په امان.